زموږ تاسو د دې څخه مطلب داسې یو افاده ده ax مربع مثبت bx مثبت c دا افاده. د دې اشاره څنګه وټاکم؟ مطلب دا په کومو قیمتونو باندې دا افاده مثبت راځي، په کومو قیمتونو باندې دا افاده منفي راځي. هدف دا دی ستاسو په دغه ډول افادو کې داسې یو مقدار په یادو b مربع منفي 4ac همدغه ته به اوس هم دلتا ووایو. دا موږ تاسو په معادلاتو کې دا خبره کړې وه، خو دا b مربع منفي 4ac په دغه افادې کې به هم زه د دې نوم څه شي کښېږدم؟ دلتا. چې کله تاسو د ترینوم اشاره ټاکئ، دا د ترینوم اشاره ډېر ارتباط لري دلتا ته، یعنې د دلتا په اساس یې ټاکو. دلتا څو ډوله قیمتونه درلوده؟ درې. کیدای سي مثبت عدد، کیدای سي منفي عدد، کیدای سي صفر. نو که مثبت عدد رالی بیا اشاره څنګه وټاکم؟ که صفر رالی څنګه وټاکم؟ او که منفي عدد رالی څنګه یې وټاکم؟ صحیح خبره ده؟ ښه، مخکې تر دې چې زه طریقه درته وایم یوه خبره هم ستاسو در په یادوم. که دغه دلتا مثبت عدد رالی بیا زه چې دا مساوي په صفر کم دا به څو جذرونه ولري؟ دوه. که دلتا صفر رالی چې دا مساوي په صفر کې یو جذر به ولري، او که چیرې دا کوچنی تر صفر رالی حل به جذر ونه لري، یعنې صفري قیمت به ونه لري. صحیح خبره ده. اوس نو توجه ورته وکړئ. دا ترینوم سو، د دې اشارې ټاکل. درې حالتونه دي، کیدای سي چې څه وي؟ دلتا منفي وي، کیدای سي دلتا صفر وي، او یا دلتا مثبت وي. اول تاسې هغه حالت زده کوئ چې دلتا منفي وي اشاره څنګه ټاکل کیږي، او دا تر ټولو اسانه حالت دی. دلتا که منفي راله اشاره څنګه ټاکل کیږي؟ جواب افاده په ټولو قیمتونو د a اشاره لري. دلته زما د ټولو قیمتونو څخه هدف ټول حقیقي قیمتونه دي. دلته زموږ مطلب د ټولو قیمتونو څخه څه دي؟ ټول قیمتونو څخه زما مطلب دی ټول حقیقي قیمتونه. دا انټروال په بڼه کې ولیکم، د منفي لایتنۍ تر مثبت لایتنۍ. څه وخت د ترینوم اشاره په ټولو قیمتونو د a اشاره راځي؟ چې کله دلتا منفي وي. افاده په ټولو قیمتونو باندې د a اشاره لري. د دې مطلب باندې پوه شولئ. هر کله چې تاسو ته یو څوک ترینوم درکړي وایي اشاره یې وټاکئ، اول دلتا پیدا کړئ. که دلتا منفي رالی افاده په ټولو قیمتونو د a اشاره لري، یعنې که چیرې a مثبت عدد و افاده په ټولو قیمتو مثبت، که a منفي عدد و افاده په ټولو قیمتو منفي. مطلب دا دی چې په دغه حالت کې چې دلتا کوچنی تر صفر وي افاده یو رقم علامه لري، یا به دایما مثبت وي یا به دایما منفي وي. یو حالت لرلی سي. ښه، دا یو. که صفر وي بیا څنګه؟ که دلتا صفر راسي بیا څنګه کوي؟ په دې حالت کې یو صفري قیمت لري که نه؟ د هغه قیمت نه پرته، ځکه په هغه خو افاده صفر کیږي، د هغه قیمت نه پرته افاده په ټولو قیمتو د a اشاره لري، یعنې بیا دې ته ورته سو. مګم څومره فرق وکړئ؟ که دلتا منفي وي افاده په ټولو قیمتو د a اشاره ده. a څه مطلب د x مربع ضریب دی. که دلتا مساوي په صفر درته راغی یو صفري قیمت لري افاده، د هغه صفري قیمت نه پرته په ټولو قیمتو د a اشاره، یعنې کوچني صفر ته ورته دی. تاسو په دې پوهېږئ چې کله دلتا مساوي په صفر سي افاده یو صفري لري، او هغه یو صفري هم څه شي دی؟ منفي b پر 2a. د محمد بن موسی په فورمول کې ویلی سو نه، منفي b مثبت منفي جذر دلتا پر 2a. اوس تاسو وایاست چې کله دلتا صفر وي، چې کله دلتا صفر درته راسي څو صفري هلته جوړېږي؟ یو صفري، او هغه یو صفري څه دی؟ منفي b پر 2a. نو د دغه یو صفري نه پرته په ټولو قیمتو د a اشاره، یعنی که a مثبت په ټولو قیمتو مثبت، که a منفي په ټولو قیمتو منفي. صحیح ده؟ نو فرق دغه سره څه رالی؟ د یوه دانه عدد توپیر، چې په هغه یوه دانه عدد کې بیا دا افاده صفر کیږي، او په دغه حالت کې دی صفري قیمت لري نه. افاده په ټولو قیمتو باندې د a اشاره لري پرته له منفي b پر 2a څخه چې افاده په صفر کیږي. یعنې دا دوه دانې حالتونه هیڅ محاسبه نه غواړي، ځای پر ځای آخري جواب لیکای سو. ښه، که چیرې دلتا لوی تر صفر رالی بیا څنګه خبره ده؟ دقت ورته کوي چې دلتا لوی تر صفر راسي بیا څو صفري قیمتونه لري؟ دوه دانې. اول به تاسې هغه دوه صفري قیمتونه پیدا کړئ. چې کله مو هغه دوه صفري قیمتونه پیدا کړله، ګورئ د افادې صفري قیمتونه پیدا او د اعدادو پر محور یې په نښه کوو چې دا کار مو کوئ. د صفري قیمتونو ترمنځ افاده د a خلاف او د باندې ورته. ګورئ کله چې دلتا لوی تر صفر رالی دوه صفري قیمتونه لري که نه؟
تاسې هغه دواړه صفري قیمتونه د اعدادو پر محور په نښه کوي. مثال یو صفري قیمت یې فرض وکړئ څه دی؟ x1 بل صفري قیمت یې دی x2. اوس ووایاست دا محور په څو انټروالو جلا سو؟ په درو دانو. دا وګورئ 3 انټروالونه سوه که نه؟ مګر زه دا 3 انټروالونو ته 2 کټګورۍ وایم. څنګه؟ وم یو انټروال یوه سیمه د جذرونو منځ ساحه، دا دواړه په یوه لفظ کې راولم د جذرونو د باندې ساحه. دغه کومه ساحه راځي؟ دا د x1 دا طرف او د x2 دا طرف. دا کومه ساحه راځي؟ د جذرونو د باندې سیمه. او دا کومه ساحه راله؟ دا به داسې درته ولیکم د جذرونو منځ. اوس نو دا په یاد وکړه چې د جذرونو منځ انټروال کې د جذرونو منځ قیمتو کې خلاف ا د ریاضي په ژبه څنګه ولیکم؟ داسې یعنې که ا مثبت چې منفي ورزر کې دی به منفي سي، که ا منفي و منفي ورزر کې مثبت. منفي ا څه مطلب یعنې دا علامه د خلاف او د باندې به څه شي؟ تاسې بیا خود ا مه لیکئ، د ا علامې ولیکئ. اوس مو 3 سره حالتونه په یادو پاته سوه. که دلته منفي وه په ټولو قیمتو ا، که دلته صفر و په ټولو قیمتو د ا علامه پرته له صفري، که دلته لوی تر صفر و 2 جذرونه به پیدا کې، د اعدادو پر محور به یې په نښه کې، د منځ سیمه یې خلاف ا، د باندې سیمه یې ورته ا. که صفري نه درلوده بیا څنګه؟ چې دلته لوی تر صفر وي 2 صفري حتمي لري. دا سوال صحیح نه دی. نو موږ کې صفري نه درلوده، آیا په دې حالت کې 2 صفري قیمتونه شته که نه؟ 2 صفري حتمي دي. نو تشویش مه ورته کوئ. دا د ترینوم اشاره. ښه.